څوک په هغه باندې هر څومره ښه سیسټم په هر منطق برابر، په هر کتاب او په هر اشاره برابر چې د بمونو په زور حاکموي او څوک ورسره ملګري دا د دې خلکو واقعي دښمنان دي په ګراونډ کې. مهرباني بله پوښتنه. ښه مننه کوم جانانه. تاسو چې کومې خبرې اوس وکړې نو دا تاسو په دې وکړې چې همغه کومه مفکوره چې طالب غواړي په افغانستان کې خوره شي، همغه مفکوره تاسو وایي چې دا په سوشل میډیا کې هم خوره شي. هغه دا مفکوره ده چې زمونږ په نظام باندې او زمونږ وطن باندې زمونږ د جغرافیې نه بهر په هغې باندې بحث نیوکې او خبرې پرې ونشي. هغه په دې اساس باندې چې دا نظام کمزوري دی، د نظام چې دی د دې خپې رپیږي په ځمکه ودرېدی نه شي، نو دې نظام ته 2-3 لتې پکار دي او 2-3 څپېړې پکار دي او دا غورځېږي. نو هغه څپېړو نه دا نظام یېرېږي او هغه څپېړې همدغه دي چې په دې باندې بحثونه وشي، د دې په مشکلاتو باندې، د دې په ستونزو باندې. راځم بریک ونیسئ، خبر درته وکړم. دغلته که ته لږ بریک ونیسئ، 1 منټ بخښنه غواړم. نه دلته د سمیر په اجازه دلته ډېره مهمه برمله که ته خبرو کې هر ځل مداخله کې ګوره دا د خپل یو دغه مهمه نقطه ده چې د نظام جوړولو ګوره موضوع تسلسل خرابېږي، کوم خبرې چې هغه ګډوډي کېږي. خیر ته وخت ورکوه، ګوره تا خبرو ته ټول غوږ حمزه صاحب به وغږېږي، بیا ته چې هغې خبرې خلاص د پاتې سیمه دې غږېږي چې دغه نظام ته یو څه څپېړې ورکول پکار دي، د ړنګېږي دا او دا خبرې. مهرباني وکړئ دا خبره تکمیل کړئ. مایک بند کړه. ته واله که ته ابن پښتون ما موډریټور کړه چې زه د برمل صاحب کنټرول کړم. موډر څه سوې مهرباني. مننه. نو برمل صاحب دا داسې ده چې ته وایي که زه د افغانستان په خلکو خوږېږم او زه په ما باندې نه اتفاقي راځي، داسې راځي، هغسې راځي، زه به دې خبرو سره مثال اتفاق وکړم. خو بیا دې کې یو بله نقطه ده که نه، زه د داسې ځمکې نه یم چې زما او ستا ترمنځ چېرته بل وطن دی، یا زما او ستا ترمنځ بنګلادیش دی، زما او ستا ترمنځ سریلنکا ده، زما او ستا ځمکه جنګېدلې ده. که ته په کابل کې انجونو باندې تعلیم بند کې که نه، نو زما چې کومې قبایلي ځمکې دي د پوکوزي پښتونخوا، د دې اثرات موږ ته رارسي. دا نړۍ چې ده دا ګلوبلیزم ته روانه ده، د که ټول انسانان اوس ته یو بل نه خبرېږي او یو بل نه احساسه کېږي. په امریکا کې یو ټرند وچلي، په امریکا کې هغه ټرند پېښور ته رارسي، ځوانان او جینکۍ هغه ټرند په پېښور کې کوي. په امریکا کې یو ټرند شروع شي، هغه ټرند چې دی هغه په افغانستان کې خلک په ټیک ټاک باندې وګوري. اوس د افغانستان د کوم اثرات زمونږ ځمکې ته را روان دي کوزي پښتونخوا ته. زما د بري پښتونخوا نه کوزي پښتونخوا د څه اثرات را روان دي. جینۍ به تعلیم نه کوي او ورسره چې کوم د امن هغه دوکۍ ورکړې ده چې دلته امن دی، د خلکو دونه هوښیار نه دي، 99% خلک قمقلي. هغه د انجونو تعلیم بندول او د افغانستان امن یو ځای ګوري چې وا افغانستان کې داسې امن دی، نه څوک چا نه غلا کوي، نه څوک چاته څپېړه ورکوي. زه چې موږ هم کوزي پښتونخوا کې د انجونو تعلیم بند کړو، دا خو د دې د لاس هر څه روان دي. خلک سیاسي شعور نه لري. نو ستا په بره پښتونخوا کې چې کوم یو عمل کېږي د هغې عمل زور به زما ځمکې ته راځي. که ستا په وطن باندې یخه هوا چلی، یخه هوا به کوزي پښتونخوا ته راځي. که ستا په وطن کې ګرمه هوا روانه مثالونه لږ راکم کړي، دا موضوع نه پاتې کېږي، بیا اساسي خبره پاتې کېږي. بخي جامیان زه د اخیری خبره کوم. نو چې کله ته وایې که نه چې د ګلوبلیزم په 2023 وخت کې ګلوبلیزم نه ته وځې او ته یو آیسولیټډ داسې چې یو بند د دنیا ځان ته وټاکې چې ستا د اصولو هم څوک خبر نشي، ستا د عملونو هم څوک خبر نشي. بس موږ به وایو چې او ستا اثر په ما نه کېږي، زه تا کې کار نه لرم، خو ستا د وجې زما وطن تباه کېږي او زما د وجې ستا وطن تباه کېږي. افغانستان چې ستا برې پښتونخوا ته نیټو چې درغلې ده، دا په کومه لاره درغلې ده؟ ستا وطن چې ټانکونه درغلي، وسله درغلې ده. زما ریاست پاکستان له وجې نه ده درغلې، د تورخم په لاره نه ده درغلې. بیا ته څنګه وایي چې زما وطن او ستا وطن کې موږ باید فرق وکړو. زما د ځمکې د وجې ستا ځمکه اثر شوې ده او ستا د ځمکې د وجې زما ځمکه اثر کېږي، د برې د وجې کوزه او د کوزې د وجې بره.
نو دا د دې سیاست او د دې اقتصاد او د دې معیشت دواړو ځمکو تړلې شوي دي ځکه چې موږ داسې یو ځای وو. نو مننه کوم. اجازه ماته لږ راکړئ دغه حمزه صاحب دغه خبره لږ دغه جمال خانه زه یوه نقطه غواړم تا خبرې باندې زه اضافه کوم په ډېرې بخښنې سره. ګوره تا یوه خبره مخکې وکړله هغه د ټولنې په نبض باندې وغږېدلې په کلتورو په رواجونو باندې وغږېدلې او هدف د جمهوریت راوړل وه چې په افغانستان کې په بمونو او په ټانګونو باندې د جمهوریت د راوړلو په اړه باندې وغږېدلې. موټر شاته کوم بخښنې سره دا قصې نو د باندې وغږېدلی. تا ویل چې د بمونو ټانګونو په زور باندې تاسو په دې ولس باندې یو داسې څه نافذ کوه چې هغه د دوی د فکرونو سره نه و برابر. دا خبره دې وکړه. غواړم په ده باندې یو نظر زه خپل ولرم. دا یو سیستم ده او دا سیستم د ځمکې پر مخ د نړۍ چې هره جغرافیه ته وګورې په تدریجي ډول باندې دا هر څه پکې وروره شوي په یوه ورځ نه دی سوی. که د ټانګ او د توپ په زور راغلی او که په خپله راغلی خو په نتیجه یې مثبته وه. دلته چې دا ته کوم کار تا مخکې له دغه نن نه تقریبا یو میاشت وړاندې کوم په میډیا باندې دا 10-12 کاله چې دا ته د خلکو په ذهنونو او په فکرونو باندې کار کوي چې د ایتیزم دپاره کار کوي دا د موږ د عقیدو خلاف کار کوم چې په ټولنه کې امکان پذیر نه ده. ګوره د تا خپل منطق د تا منطق بیرته راځي. که ته د جمهوریت نفع په افغانستان کې په دې خاطر کې چې موږ افغانان دې ته ماده نه یو دا مو کلتور نه مني دا مو رواجونه نه مني دا مو زموږ فکرونه دا نه مني چې جمهوریت په افغانستان کې پاتې سي پایښت ومومي نو بیا محترمه دا تا چې د کوم شي دپاره دا 15 کاله په میډیا باندې خبرې کولې د خلکو عقیدې دې نقد کولې د خلکو ایمانونه دې نقد کول فکر نه کوې چې دا ستا هغه مخکنی منطق چې تا وړاندې کې د هغې نفع ده. مهرباني ګوره دا یو ډول منافقت ده. د تا عقاید چې دي زه ټول خبر ته په وار راځم د اوسنۍ چې کوم حکومت یا نظام د دې سره خبر ته راځم سمیر صاحب. زه ما خبر ته ځم ورکوم خو زه په لومړي سر کې غواړم د صاحبزاده صاحب دغه خبر ته ځواب ووایم د یو افغان په توګه او زه غواړم په دغه مسله کې خپل فرق له ده سره واضح کړم چې زه په کوم طرف کې ولاړ یم ته په کوم طرف کې ولاړ یې. یو وری خو په افغانستان باندې ماته به لږ وخت راکوي چې دا خبرې وکړم. یو وری خو په افغانستان باندې که موږ په حیث د پښتنو ځوانانو دا خبره کوو چې دلته دا نظام چې دا به زه خپله راچپه کوم دا کوم نظام چې د افغانستان په خاوره باندې حاکم ده دا به زه راچپه کوم. دا کار په دې کار باندې امریکا 20 کاله بمونه غورځولي دا کار یې کړی دا د هغه ملګرتیا ده د هغه بمونو ملګرتیا ده. دا د پاکستان د دغه اوسني برید ملګرتیا ده. دا د دغه نړیوال زبېښاک د دغه کبر ملاتړ ده چې د افغانستان انسانانو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري د دغه ملاتړ ده. په دغه ځای کې حمزه جانه ته ماته په حیث د یو افغان نه له پنجابي سره کوم فرق لري نه له هغه امریکایي سره کوم فرق لري چې د دغه نظام په وړاندې 20 کاله مخکې د پاکستان په مرسته باندې بمونه وورول او د افغانستان خلک یې ووژل د همدې نظام په وړاندې ټیم ړنګول ته وس ناست یې دغه طالبانو سیستم. دا د یو افغان په توګه زه درته وایم چې کله په ما باندې د ټول نړۍ کبر حاکم و ما د خپل ځان د دفاع لپاره یوازې طالب درلود بل څوک مې نه درلود ټوله نړۍ راته یو وه. په دې خاطر تازه لږ پنجابي او امریکایي سره یو بولم. دویمه خبره د حاسب دغه ماشومانه چالاکي دی ماته وایي چې ته ولې په حیث د یو ملحد دا خبره کوي. زه داسې فکر کوم چې موږ په لومړي سر کې باید د خپلې بقا غم وخورو. موږ هر نظر لرو هر دیدګاه لرو که هر مذهب لرو موږ سره په اصل کې د خپل سروایول غم ده چې موږ خپله بقا تضمینه کړلی شو. د موږ بقا د تاسې د تحلیل د کم ظرفوالي په نتیجه کې رامنځته شوی ده چې هغه د باور نشتون فضا ده او د خلکو ترمنځ لا فاصلې دي د خلکو ترمنځ ډیر زیات دښمنۍ کرلې دي او د یو بل په وړاندې ولاړ یاست. تر اوسه پورې تاسو ته واقعي موضوع نه ده معلومه
دغه دومره وړه موضوع نه ده، دا د یو نسل موضوع ده. دا د یو نسل ترڅنګ د راتلونکو ټولو نسلونو موضوع ده چې د هغو په اړه به سره کم خبره کېږي. اوس د همغه ټولو نسلونو چې 100 کاله وروسته پیدا کېږي د هغه په وړاندې چې کومه دښمني روانه ده، په هغې کې تاسې یا آګاهانه یا ناګاهانه ډول ښکېل یاست. زه د تاسې نه جدا خواهش کوم چې په دغه ډول احمقو نظریاتو صاحبزاده صاحب د افغان دښمني نه لاس واخلئ. ته خو به په تاکتیک باندې کوې، مګر آصف جان یې په ناپوهي کې کوي. زه په دې خبره پوهېږم. راځئ د افغانستان دغې فاجعې ته یو دقیقه کتنه وکړو د هوښیارو خلکو په توګه باندې، او د دغې مسلې یو منطقي کنکلوژن راوباسو چې په نتیجه کې خلک د ډېر د یو بل نه د تېښتې په نتیجه کې سره رایوځای شي، خلک سره کېني او ملت ځینې جوړ شي او ملت یو کلي طاقت رامنځته کړي او د هغه کلي طاقت په څخه داسې یو څوک جوړ شي چې سبا د ځواب جوګه شي. په موږ باندې برید شوی ده په افغانستان باندې. د افغانستان دا د هیواد وقار چیلنج شوی، بره مې چیلنج شوی ده، او ته په دغه کې یو راجګېږي په ټویټر باندې افغانانو ته پیغورونه ورکوي. هسې به تاسې یادوم صاحبزاده دا موضوع دومره راته وړکۍ کړي چې ما ته ووایي چې تا له خوا په ما باندې یخ هوا راځي که ګرمه هوا راځي. ته د یوې مسلې، ته د یو افغان په توګه، د یو انسان په توګه ته یوه ذمهواري لرې د خپلې بقا په خاطر، د خپلې ټولنې ته د وظیفې د وړاندې کولو یوه دنده لرې. هغه دنده د تا دا نه ده چې کله په دې خلکو باندې برد روان یې او ته له دښمن سره ناست یې. ته به په دغه وخت کې له کور سره درېږې. که ته له کور سره ونه درېدې، د تا خبرې یا له احمقانه حالت څخه رامنځته دي یا له پردي پالنې څخه. ته دغه کلمات کوي چې ته د دښمن سره د طالبان چیرته ول کله چې په افغانستان کې جګړه شروع شوه؟ مرکزیت ګوري ښه په افغانستان باندې ما ته وګورئ چې ګوره طالب تاسې اول لیک سنجیدګي لاندې جواب ورکړئ به زه صاحبزاده صاحب ته ورځم چې ما ته اجازه راکړئ. ګورئ طالبان نه کارغان دي سپاواسي، نه کارغه، نه وزرونه لري. طالبان انسانان دي او دوی ته دغه مسله ورلغاړې وس د تا او د ما هغه نوم او تاریخ چې موږ پرې نازېږو هغه راته وګټي. د هغه لپاره موږ مجبور سوي یو، ذلیله سوي یو. همدغې پنجاب بیرته د طالبانو سفیر په امریکا خرڅ کړی هم ده. د طالبانو اوسني مشران ملا برادر صاحب ډېر ښه مثال ده. د سټیټ په نمایندګۍ نه غږېږي. ګوره بربله نه اجازه راکړئ تاسو چېرته وئ؟ چېرته وو؟ ګوره چېرته وو؟ نه غږېږي. ګوره چېرته وو؟ وګورئ ماشومان کېږي ما لطفا اجازه راکړئ. که ما موډریټر کوي ابن پښتون خلکو کې او په خلکو کې په دې تاسې وایئ چې په خپله خاوره کې ول مطلب مو دا ده هدف دا چې ته هغه څه چې ته افتخار ګڼې د اشغال خلاف جګړې ګڼې هماغه افتخار چې چا ګټلی هغه په پښتنو کې ول، د پښتنو په منځ کې پراته وو. پښتنو کې ول، بالکل پښتنو کې ول، په خپله خاوره کې ول. دا خو زموږ خاوره ده او د دې لپاره هغه وخت کار کېدلی چې کله موږ له خپل حکومت سره ودرېږو. داسې نه چې ته دښمن سره ولاړ یې. سمه ده برمله اوس به وخت ورکړو صاحبزاده صاحب ته. تا خبرې نور ټول واخیستل چې اوس ته منتظر شه. ابن پښتون چا چې خبرې کولې سکرین غټول. حمزه جانانه او بخیر ډېر زیات زه سوال کوم د برمله خان که هم ورولې چې دغه موضوع خرابېږي. زه ډېره بخښنه غواړم. نه موضوع نه ګډوډوم، زه په موضوع کې خبره کوم. خو د پښتون کې پښتنه خبره کوم. پښتنه د برمل پښتنه د برمل په زموږ نه پښتنه وکړو د برمل پښتنه. خالده سمیر جان میډیټیر کوم. ها سمیر جان زه ناروغ وم، زه له درد چیغه وهم. تاسو ته برمل نه سوال دی. زه له درد چیغه وهم، برمل په لاره تیریږي، ما ته کاڼی راکوي، ما ته وایي چې یا د ځمکې نه بوټی جګي، ما ته دا وخوره. زه ورته وایم چې دا به ما ته څه ګټه کوي، بس دا وخوره. دی خپل هم په ګټې باندې نه پوهېږي. ګوره د طالب نه دفاع کوي او زه ترې نه پوښتنه کومه دا یو ساعت کېږي چې ته ما ته د طالب یوه ښېګڼه یوه ګټه راته وښیه چې زه در سره بیعت وکړم، طالب طرف ته ودرېږم. دا عین په همدغه موضوع کې خبره ده. دا یو. دویمه خبره دا ده چې برمل بیا وایي چې تاسو د طالب نه دفاع وکړئ، تاسو د طالب سره ودرېږئ، تاسو د طالب ملاتړ وکړئ او په طالب کې موږ د دې ملت بقا ګورو. دا ډېره مهمه خبره ده. اوس برمل څه ضمانت کولی شي چې زما داسې څه دلیل لري په هغه دلیل کې دی ما ته څنګه قناعت راکولی شي چې زه به د خپل د ملت او د خپل د اولادو راتلونکی په طالب کې ګورم او هغه به ډېر روښانه او ښه راتلونکی.
داسې څه دلیل لري برمل مننه او که دې مکتب دلیل راکړي نو دا به ډېره ښه خبره وي او که دا او درېیمه خبره مې په لاندو کې ده دېرش سکنډه درېیمه خبره دا ده چې ګوره دی بیا توضیح کوي سمیر خانه نه کیهان صاحب ګوره وخت مهم دی ولته د دوه کسانو ترمنځ یو وخت زما سوال دی خلاص دی سوال دی خلاص دی یعنی وخت نه خلاص دی درېیم سوال نه دی درېیمه خبره ده چې ته بیا اوس به خلاصه وه سمیر صاحب که تاسو داسې نه کوئ نو تاسو یا احمقانه سئ او یا نه پوهېږئ اوس چې که ته خپله نه پوهېږې او ما ته دا نسخه راکړې چې ته د طالب نه دفاع وکړه او ستا خپله ایتیزم نه مني بادشاهت او زورواکي نو که ته بیا راباندې منې یا خو نشه یا لیونی او یا هم نه پوهېږې ډیره زیاته مننه تا پوښتنه برمل اخیستې ده اول به حمزه صاحب لاړ شي خبرې به وکړي د برمل په خبرو ته به جواب ورکړي وایي چې تاسې د اشغال طرف ته پاتې سوي وئ نو اوس څنګه راځئ ما ته مثلا د ما د دفاع لپاره غږ پورته کړئ حمزه صاحب مهرباني وکړئ مننه کوم کیهان صاحب ډېر ښکلې پوښتنه وکړه کیهان صاحب نه مننه کوو داسې درنې پوښتنې راوړي او اخر کې زه برمل ته دا پیغام لرم چې برمل چې کله جواب ورکوي د سواله نو برمل خان د سوال جواب چې کله ته ورکوي زه د لایف کې ناست وم ستا جوابونه ټولې اندازې وې لکه هر یو جواب سره د دلیل نو خو اندازه دې لګوله چې زما اندازه داسې وایي چې پنجابی داسې دی زما اندازه داسې وایي چې پنجابی داسې دا اندازې دي د وطن بحث په اندازو باندې نه کیږي د وطن بحث به د کتاب نه کوي د فلسفې نه به کوي د سیاست نه به کوي د تاریخ نه به کوي د اقتصادي تعلقاتو نه به کوي د وینې رشتو نه به کوي صحیح ده نو راځم د طالب خبره ته زه کومه بار دلته په لایف کې خلک وایي جمهوریت امریکي نظام او امریکي راوستی و ماته امریکي داسې امریکي هغسې نو چې که موږ دا دلیل ګرځو چې جمهوري نظام امریکي راوستی دی نو هندوستان کې هم جمهوري نظام برطانیې راوستی دی په کم ځای کې جمهوري نظام چې دی هغه په خپله جوړ شوی دی خو دا ټول استعماري قوتونه وپې که نه کولونیل نظامونه وګڼه د برطانیې د فرانس د سپین د ډنمارک د دې کولونیل نظامونو د وجې جمهوریت دې وطنونو ته راغلی دی که نه دلته خو ملوکیت نظام و د بادشاهۍ نظامونه وه که تاسو سره داسې دلیلي چې یو وطن راپاسېدو په خپله جمهوریت جوړ کړو موږ وایو چې واه زنده‌باد زموږ په سیمه کې که سریلنکا ته موږ له مثال راکړې که بنګلادیش راکړې که نیپال راکړې بوټان راکړې هر ځای نظام راکړې چې په خپلې جمهوریت راوستي موږ به وایو چې برمل صاحب په سیاست باندې ډېر پوهه دی اولنۍ خبره دویمه خبره راځو اوسني نظام له د افغانستان د طالبانو نظام باندې خبره کوو د طالبانو نظام که ته جمهوریت په دې باندې رد کې چې دا بهرني سړي راوستی دی طالب نظام خو تا په خپله نه دی جوړ کړی قربانه د طالب نظام خو ستا ټول د حقاني مدرسې نه راوتی دی او عبدالحکیم حقانی صاحب چې کم خپل کتاب لیکلو 2022 کې چې چاپ کو هغه کتاب نه ستا نظام راوتی دی هغه کتاب ووایه د سره شته نشته دی د طالب په نظام ته پوهې نه پوهې کتاب دې لوستی دی نه دی دې لوستی ورګه جانان نو چې که د جمهوریت ته په دې خبر رد کې چې دا بهرني خلکو راوستی دی نو هغه فلسفې نه بیا ته وروستو شي چې بهرني نظام زه نه منم نو طالب هم د بهرني نظام راوستی دی په جمهوریت کې مهرباني وکړئ ډېر مسې لنډ دوه موضوعات دي چې بیا ګډوډي کې لمانه یو دا د سمې سره تاسو یاد راکړئ جانان چې کوم اصول موضوعات نوٹ کې ماته دی راکړي جانان چې کوم اصول بل ته وټاکي چې اوږدوي ما هغه باید بیا په ځان هم ومني د دې نه پس ده راځم اخیری خبره ده اخیری خبره دا ده چې طالب نظام ته کوي چې جمهوریت بار نه راغلی وزې نه منم طالب د بار نه دی راغلی خو جمهوریت کې دغه د افغانستان پیدا شوي بچیانو په طالب نظام کې د افغانستان دغه پیدا شوي بچیان دي تا جمهوریت کې خو بل وینه نه و تا جمهوریت کې خو د سریلنکا وینه نه و د امریکای وینه نه و هم زمونږ افغانانو کنه په طالب کې هم دغه بچی دي نظام دوانه د بار نه راغلی دي که یو په دې رد کې چې دا د بار نه راغلی دی همغه اصول به بیا بل لم ټاکي چې او دا بل هم د بار نه راغلی دی صحیح ده او دا مې اخیری خبره ده د ولس ته دا خبره کوم دا برمل ته ټارګټ نه ده دا زه ولس ته وایم د یو سړي شخصي فلسفه چې دا هغه د الحاد ده
او اوسنی طالب نظام چې دی دا د برمل سخت دښمن دی. که برمل په لاس ورغی په کابل کې په هر ځای کې تیکه تیکه کوي. که دې ډېر هم د طالب ملاتړ وکړي چې طالب داسې او طالب هغسې، خو طالب د ازلي دښمن دی د په فلسفه باندې. خو همدغه سړی راځي افغان ولس ته وایي چې نه زه ستاسو ګټې دپاره کار کوم. د خدای بنده ستا خپله ګټه په افغانستان کې نشته، ستا شخصي ګټه په افغانستان کې نشته، ستا شخصي مرګ دی په افغانستان کې، او ته بل راځي بل ته وایي چې نه ستاسو ژوند دی په دې کې، په خپله دی پکې مرګ دی، او بل افغان ته وایي چې ستا پکې ژوند دی. نو مننه کوم. ډېر زیات مننه. دغه وروستۍ خبره خو صبر صاحب تاسو نوټ کړئ، دغه کې ډېر کار ده. خو اوله خبره دا وه چې که ته ماته دا را زده کوي چې هر نظام باید خارجانې راوړي ماته، که نه که ته دغه شی ماته راغواړې، ته د افغانستان له خلکو سره کاملا نااشنا یې. افغانانو هیڅ کله هم چاته سر نه ده ټیټ کړی، او پردی نظام خلک هغه وخت مني چې څوک سر ټیټي وکړي، او په خپله خاوره کې افغانان چاته د سر ټیټولو حق نه لري. دا یوه موضوع دا له ځان سره کېده. دا پنجابي ته وروښیه، بنګالي ته وروښیه، چې هر چا موضوع درته راوړه ته سر ورسره خوروه. هغه به غیرت نه لري، وجدان به نه لري، سړیتوب به نه لري. موږ لرو، دا موږ ته مه راښیه. ډېره مننه. دویمه خبره، ته ماته طالبانو نظام یادوې، یو کتابګکۍ یادوې. حمزه صاحب حافظه له لاسه مه ورکوه، موږک له ځانه مه جوړوه. 6 ثانیې حافظه لري. د طالبانو نظام د طالبانو نظام دغه نظام چې دا اوس نظام دا له نن څخه 20 کاله مخکې په دغه افغانستان باندې د امریکا د پاکستان جاسوسان د امریکا د پخواني رئیس جمهور سره به ناست وو. افغانستان ته به د افغانستان د نظام په وړاندې به جګړه کوله. دا د هغو په خلاف راپورته سوي خلک د سلچانه جمهوریت جوړ وو. د افغانستان د 100 کلنې اردو په ړنګولو سره مجاهدینو د افغانستان ټول وسایل پاکستان ته ورکړو، پنجابیان یې خوشحاله کړه. امریکا همغه خلک بیرته په افغانستان باندې جمهوریت په نامه وتپل، او دغه طالبان یغو نه دغه افغانستان اخیستی و. افغانستان یې 2 ټوټې کړی و. دوستم پکې دوستمۍ پیسې چاپولې. د افغانستان له ملي پیسو نه د دوستم پیسې، د دوستم ملي بانک دا له هغه نه زیات جدا و. افغانستان عملا 2 ټوټې و. دغه طالبان راپورته سول، د پاکستان د امریکا د لاسپوسو په خلاف راپورته سول. د افغانستان له کورکوی نه وژغورو. هغه خلک بیرته د پاکستان د امریکې په ملاتړ باندې په افغانستان باندې وتپل سول. د درېیمه خبره ته ماته کې حمزه صاحب چې د تا خو په ګټه پکې نسته. که د تا چانس پیدا سي، حاسب خو به تا غلط کړی واوسي، چې حاسب ته وایي چې تا مړ کوي، ته خو ماته خپل رور راوښیې دا تا مړ کوي. دا خو ماته د پنجابي خبره ده، دا خو ماته د انګریز پالیسي ده چې ماته وایي چې تا یو دغه مړ کوي دغه دې مړ کوي. دا ته که په ما منې ته د ما هېڅ کله دوست نسي کېدلی. حمزه صاحب په ژوند هم د ما دوست نسي کېدلی. ته له ځان نه هسې ساده مه جوړوه. زه تا ته خواهش کوم ته که رښتیا په دې خلکو باندې ځورېږې، د افغانستان د خلکو اوسنۍ دغه غمیزه وغنده. زه له تا څخه پوښتنه کوم، ته د پاکستان د پوځ برید په افغانستان باندې غندې، او که د تا وس ورسېږي ځواب ورته وایې حمزه صاحب؟ زه مطمئن یم دا خبر ته نسې کولی، ځکه تا پاسپورټ د پاکستان ده او بیرته به ځواب ورکوې. خو تا د موږ حاسب غلط کړی. مهرباني زه درته وایم مهرباني. په پکتیکا باندې چې د پاکستان فوج کم برید کړی دی، یوازې غندم نه، غندن خو ډېر غندن ستاسو کار دی، غندن د طالبانو کار دی. په خوله باندې بس وغنده، قصه ختمه شوه. زه غندم نه، زه د دې نه لاره جدا کوم. صحیح ده؟ لاره ته داسې جدا کوم. پاکستانی وې په دې برید نه مخکې. زما خبره جانان پوره شي. مداخله مکوه حمزه صاحب. یو خبره کوم حمزه صاحب، په ډیره بخنه سره موضوع یادونو، بس زه بخنه غواړم. ابن پختون د جلال جبار خیل په نوم لیک ریکوست کړي، هغه راواخله او د ما میسج وګوره. مهرباني حمزه صاحب. مننه. برمل صاحب دا غندنې مندنې کول چې دی دا د اوسني ستا د افغانستان د نظام کار دی، چې ولس ته په ټویټر باندې غندنې وکړي، خو بیا همغه پاکستان سره راشي په سټیجونو ودرېږي چې دا ډېر ښه ریاست دی او دې سره زموږ رښتې دي، دې موږ سره ډېر ښه کړي دي، موږ د دې ښه نه هېروو. دا هم ستا مشرانو دا خبرې کړي دي.
ما پرون هم ویلي دي چې زما ځمکه چې ده کوزه پښتونخوا دا زما نه قبضه ده. زه د دې مشري نه لرم، زه د دې چارواکي نه لرم. صحیح ده؟ دا چې څنګه ستا ځمکه ستا خو نه د دې نورو ملګرو سره شمول ستا څنګه چې ستا ځمکه باندې ستا اختیار نشته، دغسې زما ځمکه باندې زما اختیار نشته. د پکتیکا باندې چې د پاکستان بریدو شو، خو په سختو الفاظو باندې څنګه چې ته غندې دغسې زه ترې مکمل لاره جدا کومه. دا د انسانیت، دا د افغانیت، دا د اسلام د هر یو شي خلاف ورزي پاکستان کړې ده. صحیح ده؟ خو دا پاکستان دپاره نوې خبره نه ده، دا د پاکستان فطرت دی، دا د پنجابیانو فطرت دی چې داسې دی. خو چونکې زمانه زورور دی اوسه، چونکې فوج د هغې په لاس کې دی، چونکې اردو د هغې په لاس کې ده، هر څه د هغې په لاس کې دي، زه څه کولی نه شم. اولنۍ خبره در څخه ولرم ډېرې بخښنې سره زه به تا نه یوه پوښتنه کوم ډېره لنډه مطلب برمل صاحب به ما تا نه مخکې پوښتنه کړې وه، حمزه صاحب سره خبرې کوم، اجازه راکړه. برمل صاحب ما مخکې نیم ساعت مخکې له تا نه سوال کړی دی، ما ته د تعلیم ګټه او راتلونکی مې پکې روښانه څنګه ښیي، څنګه ثابتولی شي؟ ریحان صاحب خیر خبرو کې را باز ګډوډېږي. ګوره برمله مداخله مه کوه. اولنۍ خبره زه له حمزه څخه یوه پوښتنه لرم، دې ما ته ګوره ښه تاسو دغه کنټرول په لاس کې واخیسته. ګوره ما سوال ګوره ما خپل سوال جواب تر اوسه نه دی اخیستی. ګوره ما نیم ساعت مخکې سوال کړی دی او هغه مهمه خبره ده چې برمل ما ته څنګه د طالب ګټه به ما ته په راتلونکي کې څه وي او زما به راتلونکی د طالب سره څنګه روښانه وي، دا څنګه راته ثابتولی شي، څنګه راته قناعت راکولی شي؟ دغه پوښتنه جواب کې بیا حمزه صاحب تاسو راځو په بخښنې سره چې زه فکر کوم هر څوک د ځواب لایق نه یو څوک چې مجلس داخليږي او په کوم رقم داخل سي هغه سره باید رویه تر اخره پورې همدا رقم وسی. هغه دومره نارضي. زه له حمزه صاحب څخه پوښتنه کوم. حمزه صاحب ته پرېږده، ته حمزه صاحب نه پوښتنه مه کوه، ته اول زما پوښتنې ته ځواب راکړه، بیا وروسته د هغه نه د حمزه نه پوښتنه وکړه. زه له حمزه صاحب څخه پوښتنه وکړم. نه زما پوښتنې ته اول ځواب راکړه. دا له مجلسه وشړئ. زما پوښتنه مهمه ده، ما د مجلس مه شړئ. ځواب نه کېږي نه ګڼي چې تا ته جواب درکړي. ضمیر صاحب اجازه ورکړه. خیر جواب لري نه، ځکه چې دا خپله نه ریحان صاحب ښکته کوي یو لازم لپاره په پښتو بیا بحث خرابېږي، مجلس مې اخلالوي. حمزه صاحب زه تاسو څخه د غندنې د کاراتوب په اړه یو پوښتنه کوم چې آیا د تا غندنه اصلي ده که سیاسي؟ پوښتنه په دې ډول ده چې پاکستان او د پاکستان کوم ارزښتونه چې دي دا په اصل کې په دې ولاړ دي چې کله د افغانستان اشغال وجود لري، که کله هم افغانستان خپلواکي دغه خاوره واخلي د پاکستان تعریف له منځه ځي او دغه تعریف چې له منځه لاړ سي ارزښت یې هم له منځه ځي. تاسو د پاکستان ملي سرود ته احترام لرئ؟ پاکستان ملي سرود ته احترام لرئ جناب صاحبزاده صاحب؟ برمل خانه یقین په خدای وکړه جواب ورکوم. ډېر ضعیفه پوښتنې کوي برمل خانه. دا پوښتنې دي چې ته کوې وکم خیر دی. زه تا نه پوښتنه کومه ته د چین زه جواب ورکوم که نه دا خیر دی. دا لوبې داسې موږ نه ده چې موږ اوس پیدا شو، څوک به موږ داسې سیاسي خبرو کې پاتې کي. برمل صاحب دا پوښتنه وکړه چې ته د پاکستان ملي سرود ته احترام لرې که نه لرې؟ برمل صاحب زه یقین ساتم د هر ځکه چې زه مسلمان یم په اسلام کې مایک ته چاله کېږي خانه واړه قراروي دلته مجلس کې ناستې ده بند ښه راځو موږ برمل جان چې موږ کله د پاکستان او د افغانستان خبره کوو نو په دې کې دواړو طرف ته مسلمانان اوسېږي. د پاکستان ملي سرود ته احترام لرل یا نه لرل دا زما د خپل قام سره د وفادارۍ ثبوت ماته نه ښیي. ځکه دا پوښتنه ځکه مهمه ده، پوښتنه ځان پوکي ولې مهمه ده. جواب پوره کوم. دا پوښتنه ولې دا ډېره مهمه ده، ته به داسې نه ځوابوې، ته به اکورېټ ځواب ورکوې ځکه چې پاکستان هغه وخت تعریف ورکوي چې افغانستان اشغال وي، پاکستان تعریف پیدا کوي او سرود یې هلته بل څه وایي. جانان ته ولې احترام لرې؟ احترام تاسو څه ته وایي؟ ته ماته احترام ترجمه وکړه. زه وایم که مثلا یو افغان راولاړېږي او د داسې یو هیواد ملي سرود ته احترام لري چې بنیاد یې د ده په خاوره باندې د اشغال په نتیجه کې جوړ شوی وي او دی ورته احترام لري، دا د خپل خاورې دښمني کوي، د خپل اصل دښمني کوي په واقعیت کې.
صحیح ده. نو دا مثال ستا دلیل دی. اوس د دې دلیل جواب زه درکوم ډېر ښکلی زه جواب. مطمئن نه وم چې تا غندنه د افغانستان د برید په اړه باندې دا اصلي و، دا سیاسي غندنه وه. زه پوه شوم، مننه. جانان ته دې مطمئن نه اوسې ځکه ته د خلکو زړونو کې نه ناسته، ته د خلکو د نه خو موضوع ترلاسه کړ تقریبا. ته چې کله وایې چې زه مطمئن نه یم که نه، نو موږ تا مطمئن کولو له نور راغلی. صحیح ده. زه مبین نه یم چې زه تا ته ووایم چې ته زما افغان یې. ته زما افغان یم نه، ځکه تا اسلام نه دی لاس اخیستی دی. موږ چې تا سره بحث کوو دا د دوستۍ بحث نه دی، دا سیاسي بحث دی. دوست یې نه ګڼم. نو موږ تا مطمئن کولو له نور راغلی، موږ سیاسي خبرو له راغلو. اولنۍ خبره. دویمه دا خبره چې ملي سرود ته احترام لرله، دا اوس داسې موضوع ده چې زموږ دواړو طرف ته پښتانه دي. بلا د خدای پښتانه پاکستان ملي سرود ته احترام لري او بلا د خدای افغانستان ته احترام لري. که ملي سرود ته احترام نه درلودل د دې دلیل دی چې دا پښتون چې دی دا غیرتي دی، دا نر دی، دا دروغجن دی، نو ستا د افغانستان ملي سرود خو طالبانو ختم کو. زه د پاکستان د ملي سرود پاکستان خبره ځکه کوم چې ستا ملي سرود ختم شو جانانه، نو طالب خو بیا د افغانستان دښمن وګرځېدو په دې دلیل باندې. تا خو په خپله طالب دښمن کو د افغانستان. اجازه راکړه حمزه د تا انویسټیګیشن روان ده، ځان ونه باسي. برمان رور ته خبرې جاری وساته. فقط د خالد رور پښتون رور هغه خالد رور بیرته ریکوست اچولای ده، هغه در سره راپور ته کچ نو پوهېږم ستونزه چیرته ده، هغه ډسکنیکټ شوی ده. مهرباني برمل خان زما د سوال جواب نه لري که نه راکې نه پوهېږم. بام ته بخیزه بام ته نشته ده. زه پوهېږم ته خپله مطمئنه نه یې، د طالب نه تر سبا پورې مطمئنه نه یې. زه دا یو خبره دغه حمزه سره ما پرې خبرې ورسره وکړم. دا یو خبره وکړم، دا دلته ټول ځوانان دې واوري دا خبره او لږ سوچ دې پرې وکړي ځان سره، لږ ساته د کمنټونه پرېږدي. برمل د ملي سرود خبره وکړه چې ملي سرود ته احترام لري او که نه لري. زه سره غږېږم په دغه سره غږېږم. حمزه صاحب دا د ویک پوینټ دا او تل د ځان خلاصې یو رقم ډېر پکې هیڅ ځان نه خلاصوم. ما دا خبره نوټ کړ ده، په دې به زه خامخا در سره غږېږم. سر څومره وخت ضایع کړې هم زه نه لرم احترام. خو اوس تا دلیل ته راځو که نه چې زه احترام نه لرم، مطلب چې زه د پاکستان نمازان جدا کو. دا ولنۍ خبره. اوس همدغه دلیل زه چې افغانستان ته یوسو که نه، ستا طالبانو خو ستا ملي سرود ختم کو. مطلب که زه د پاکستان ملي سرود ته احترام نه لرم، ما ته ځان جدا کو، نو چې طالب ختم کو، طالب خو د افغانستان دښمن وګرځېدو. همستا دلیل مې افغانستان ته یوړو. اوس به څه کوې؟ دغه دلیل غلط داسې به ګوته درته پورته کړم، دی به هم شاید ځواب راکړي. دغه پښتون له حال مهرباني وکړه ته اوس پرې وغږېږه که نه، ده خو درته دغه غږېږم وخت راکړئ غږېږم. ګوره یو خو چې کله موږ د پاکستان په ملي سرود باندې کوم افغان خوشحاله کېږي یا ور باندې افتخار کوي، اجازه راکړه چې به باډي لینګویج سم که ماشوم معلومېږي وبخه اتا لپاره وایم ته به ښه ښکارېږي. موږ د څه کوو خو ته به ولسمشر کېږي یا به نه کېږي. ته په خبرې باندې وغږېږه. زه په دې خبره غږېږم. ګوره که کله یو افغان د خپلې خاورې د اشغال په نتیجه کې چې د ده خاوره داسې د هغه اشغال شوی د هغه په نتیجه کې کوم هېواد رامنځته شوی او د هغه ملي سرود باندې افتخار کوي، ورته احترام لري، دا د خپل ځان دښمني ده. دا یو فورمول ده، دا زده کړه حسیبه، بیا یې زده کړه. بیا یې درته وایم حسیبه، که د تا خاوره پنجابي اشغال کړې وه او پنجاب په همدې خاطر جوړ اوسي، تا خاوره به ورسره کوي، تا خاوره نه ورسره پاکستان معنا نه پیدا کوي او ته یې بېرته راجګ سې ملي سرود ته افتخار کوي. ته څوک سوې؟ څوک سوې؟ د ناوې لخوا سوې که د زم لخوا؟ ځواب راکړه. دا باز ډېر فرد محوره نه ده. زه بخښنه هم د مداخلې غواړم. منطقي ځواب راکړه، منطقي ځواب. حسیبه ته راکړه. ته خو خوشحاله شې دا پوښتنه د مهرباني وکړه. ابن پښتون ور هغه خالد سمیر در سره راجګ که هغه په اشتباه خالد سمیر به راسي دغه کیهان که کته کې جبارخیل صاحب د نیک قبلوي برمل صاحب حاسب سره د ما خبره روان د خبره ځواب ورکړی د نیک قبلوي کله زمونږ هغه غاوري بیرته ورته بلنه ورکړی د چې اکسپټ کی اجازه ورکړي چې حاسب موږ ته حاسب خوشاله صدا کا پښتون داسې موږ ته ځواب راکړه چې تاسو تا خاور سمه ده. ته خو ما خبره ته پرېږده، خبرې دې وکړې، ما واورېدلې. مهرباني. ګوره دلته مهرباني یو خبره نه سره جوړ سي، خپل من سره جوړ سي، بیا ځواب راکړي، خپل من مشوره سره وکړي. کني یو 15 منټه بلار سي بیرته راسي. برمل جانه خبر وره دا د لارې کوسې لوبې موږ ته هم راځي. دا صرف ته هوښیار نه، دا لوبې موږ هم کړې دي. دا خبرې نه اړېدل زه دې پوه کوه. په ناسته جمع کې په دې 5,000 خلکو کې تا یو خبره وکړه چې د ملي سرود
د احترام نه درلودل دا خبرې دلیل دی چې حمزه د ما په پاکستان خطاب خاوره جوړ شوی هیواد د بیت خاوره بمبارونه کوي ته ملي سرود ته ولاړې جانانه ته د کومې خواې په اصل کې موږ ته باید تم معلوم سي موږ په حسب هم شک د قاسم د خبره تایید کړه دا خبره او دغه انویسټیګیشن کې حسب اتوماتیکلی راغی دغه انویسټیګیشن کې باید دیم جواب واچي مهرباني جانان دلیل دی راوړو چې ملي سرود ته احترام نه درلودل د دې خبرې ثبوت دی چې ته هغې ریاست ته هغې نظام ته ته ژمن نه و ته د پاکستان نظام پاکستان منې په یو هیواد په توګه باندې ورېږه اوس هم دغه دلیل زه چې یو سو پاکستان د یو هیواد په توګه منې ورېږه ونیسي لومړی د تینه ودرېږه یو ځل د ملي سرود پوښتنه وکړله اوس یې هیواد باندې غږېږي سم کړه ته څوک چې انویسټیګیشن کې په کوم حق ته انویسټیګیشن کې قدرمن استاد ځواک محترم برمله ځواک استاد محترم بخښنه غواړم کله زمونږ کلي کې یو متل دی وي سړی چې د دوه خپو ګیر شي نو هغه به یې غول کوي بخښنه غواړم د بې ادبه نه دا خو د دغه غواړو چې ملي سرود احترام د ملي سرود احترام د دلیل ته راوړو زه چې اوس دا دلیل افغانستان ته ویسو طالب خو د ملي سرود بیخي ختم کو مطلب طالب د افغانستان دښمن دی څنګه چې زه ملي سرود ته احترام نه لرم ما ځان د افغانستان نه جلا کو اب طالب د ملي سرود ختم کو نو ستا په دلیل باندې افغانستان د هیواد په توګه منې پاکستان د هیواد په توګه منې جانان زما جواب راکمه تاسو ته پاکستان یو هیواد ښکاریږي زما جواب ما ته راکړه جانان لاندې ولس جواب ته پته مده ملتانه پوښتنه کوم ته پاکستان برمل خانه جواب ورکړه دغه پوښتنې جواب ورکړه بیا دا به په دې درته وګورئ چې لکه پنجابي دغه مخکې راوندې نه برمل ته پوهیږي تاسو ته څه ده پنجابي ځان ما جوړو د مدرسې د پنجابي د حاجمه ته پاکستان دی هیواد په توګه منې زینه منم د ما بحث تاسو سره په دې نه د غوږ ونیسه د پاکستان په دغه باندې موږ بحث دا اساسي خبره ده پزابيږي زه تاسو دا وایم دا درته وایم چې دغه وس حمزه درته دا وایي چې زه پاکستان به هیڅ دولت هم نه منم به هیڅ ملک هم نه منم نشي وایي ملي نه منم ودرېږه ته چې دلته ماشومانه خوې درنه کیږي خفه کېږه اصلا نشي وایي اصلا نشي سرود ملي باندې بحث وکړه کنه ملي سرود دې درته ویل چې زه احترام د په نظر باندې شک د ستاسو پاکستان طرف ای منګه پاکستان طلب یو د تا په خله خبره وګونی صبرمل خانه ته اوس مهرباني وکړه د دې خبرې جواب ورکړه په افغانستان کې په ملي سرود وغږیږه هر ته په افغاني ته غیرتی ها وغږیږه ګوره لاندې غوښتنه کوم ناستو نزيو هي غوښتنه کوم چې کمنټ کې صرف دا ولي کې برمله د دې خبرې جواب غواړو چې ملي سرود په افغانستان کې طالب ختم کو آیا طالب اوس د افغانستان دښمن دی او کنه د ستا په دلیل باندې وای جواب غواړو اجازه راکړئ موږ جواب وروباسو ګوره برمله هر سوال مسکب کوه جواب غواړي هر سوال دغه مجلس ډیر اخلال سه ابن پختون د کیهان کلری کې د مجلس روغي اجازه راکسته لري سي سم سوال به درنه کړه ټول نه خواهش ده چې کیهان واسي کیهان برمل صاحب وعده استقلالوي زله حمزه برمل سره لګیا برمل صاحب سره په وسنجده موضوع لګیا دا مستی مکوي دا ماشومتوب مکوي د مالک کیهان صاحب څخه په وار دا جدن خواهش ته سیدای لیک سیریس سي دلته د سړک مجلس کې ناستل تشپک زر خپل کوزیګم خو ګوره مهرباني وکړئ مهرباني کوزیګم دا خبره درته کومه ګوره اجازه راکړئ دا خبره د پښتون صاحب د پخوانیو دیو کسانو څخه د چتاولې تاسو دا دومره جدي ته جواب مره کوه زه خپل خبرې کومه تا ویل چې ګوره دغه لایف تاسو په حمزه باندې سرخوي نور موضوعات دي چې باید په باندې وغږیږي خو ته بیرته په خپل خبرې باندې د خپل کې خو د بیا د خبره په حمزه په شخصي موضوعات باندې د پاکستان هغه ته احترام لري حمزه غولولي حمزه ما وستر ګوره ته ذهن نو فکر جوړ سړی ته په وښ کې راغلی نه راغلی حمزه غلط کړی حمزه ما سره ناس تپری حمزه جواب راکړي فرق زبېته د افغانستان پښتنه آیا حمزه ته احترام لري چې هغه جواب راکړي ماته یو ده زه بخنه غواړم یو ده یعنی حمزه خلاصوي نه یو ده نه ته ودرېږه برمل خانه ګوره کومه کور سره کوي خلاص د خپلې چالاکي کې کنه په والله په بالله چې هیڅ کلام نشي کولای ځکه دا ولس ټول ودره کسان نه چې تاسو ګوري باقي ما خیر ده وګورئ سه ګوره دغه دی برمله خو نسانو د څه خو کېږي دا بس تا ورنه پښتنه وکړه کنه او د پښتنې جواب یې درته درکړه چې کوم تا غوښته حمزه همغه پښتنه درته هغه څه جواب کړه چې کوم تا غوښته دا د پرې غوښته چې اقرار درته وکړي
اوس یې دغه سیم کوېشن تا ته مخ ته ایښی د مهرباني وکړه پرې وغږېږه که نه ولې نه ورکې ځواب ما بل حمزه سره پرېږدې زه خبرې ورسره کوم حمزه خو مهرباني وکړه دغه پوښتنه زه درنه اوس کوم زه بېخي پوره شوم چې ته په مجلس کې حمزه ته خبرې ور زده کوې برمله مجلس کې هغه خبرې نه لري تا سره مخکې چې چا سره بحثونه کړي ول هغه ټول بېسوادان او ماشومان ول دلته چې کله دغسې یو علمي بحث کې برابر سي دغه ټول زور د دغه زه نه پوهېږم ته حمزه ته په مجلس کې خبرې نه پوهېږې خو کاش کې پوهېدلی خبرې مه ور زده کوه په مجلس کې ته د حمزه خبرې مه ور زده کوه په مجلس کې ګوره حمزه خبرې لري حمزه ته یا خبرې ور زده کوئ ځواب ورکړه ځواب زه ورسره لګیا یم خو ته خو مې پرېږده ته خو غلی ست لکه وړکی ماشوم په منځ کې راغلی حمزه صاحب د ولس ته ټولو ته زه یو خبره کوم مهرباني تا ته نه یم برمل جانه ولس ته وایم دا خبره ولس ته دا خبره کوم ګوره چې کله تاسو داسې بحث ته کښېنئ که نه دا زما د ژوند یو تجربه ده دا په حجرو کې جرګو کې په هر ځای کې دا خبرې زده کړې ده کله داسې بحث ته کښېنئ همیشه نظر دا ساتئ چې کوم سړی د جواب نه تښتي صحیح ده پوښتنه تا ته نه یم برمل چې تاسو ورګئ ولس ته وایم زما نه پوښتنه وشوه چې پاکستان ملي سرود ته احترام لري او که نه لري ما ورته ویې زه یې نه لرم او دا دلیل په دې وګرځېدو چې زه پاکستان نه خپله لاره جدا کوم مثال اوس همغه پوښتنه ما د برمل نه وکړه هغه پوښتنه ما د برمل نه وکړه چې صحیح ده که ملي سرود نه موږ ځان لرې کړو مطلب دا ته د هغې نظام ریاست نه ځان لرې کړي نو طالب خو هغه ملي سرود ختم کړو که زه د پاکستان اوس نیمه نو بیا خو طالب هم د افغانستان نه شو ځکه خو ملي سرود ختم کړو نو موږ اوس د برمل نه جواب غواړو آیا تاسو دا قضاوت وکړئ چې هغه جواب موږ ته میلو شو اوس که نه زه تاسو څخه یو څه پوښتنې لرم دلته زه په تا باندې یو الیګیشن لرم